إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. میش تورات نازل کچ پهغه کې هدایت و او رڼا و ټول پیغمبران چې مسلمانان وي هغوی به د دې کتاب مطابق د دې یهودیانو د معاملې فیصلې کولې او دغه شان د الله تعالی والا خلک او عالمان به هم په دې کتاب فیصلې کولې ځکه چې هغوی د کتاب الله د حفاظت ذمہواری کړل شوی وه او هغوی په دې باندې ګواهان وي نو تاسو د خلک نه مه ویرېږئ بلکې د مو نه وویرېږئ او زمو آیاتونه په لږ قیمت مه خرڅوئ او کوم خلک چې د الله تعالی د نازل کړل شوي قانون مطابق فیصله ونه کړي نو هغوی کافران دي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. او میش پدې کې توپ کې پرس کړی وي چې بېشکه ځون د ځون په بدله کې دی او سترګې د سترګې په بدله کې او پیزه د پیزې په بدله کې او غوش د غوش په بدله کې او غوش د غوش په بدله کې دی او زخمینه هم قصاص برابر دی نو چا چې د دې قصاص معافي وکړه نو دا د ده د پوره کفاره ده په دې سره د ګناه څخه پوکیږي او چا چې د الله تعالی په نازل کړل شوي کتاب قانون باندې فیصله ونه کړه نو همدغه خلک ظالمان دي.